علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې چکن شاشلیک تیارو. چکن شاشلیک تیارولو دپاره چې موږ کوم انګریډینټس استعمالوو هغه به موږ تاسو ته وښایو. چکن موږ راخستی دی او یو څو سبزیانې به موږ دې کې استعمالوو. ګازره، شین، سور او زیړ. درې رنګه به موږ دې کې کیپسیکم یا شمله مرچ استعمالوو. پیاز به پکې اچو. نو ټولو نه اول خو به موږ سبزیانې او چکن بیل میرینیټ کو. بیل ځکه میرینیټ کو چې چکن لږ زیات ټایم اخلي پخولو کې او سبزیانې چې لږې کچه وي، کرنچي وي، نو مزه هم کوي او صحت لپاره هم ښې وي. نو دې د وجې نه او دا به موږ دواړه بیل میرینیټ کو او بیا به موږ چکن لږ ساعت لپاره لږ فرای کو. نو میرینیشن کې چې کوم شیزونه موږ استعمالوو هغه به موږ تاسو ته وښیو. دلته موږ هنګرډ راخستی دی. هنګرډ تاسو په خپله تیارولی شئ. ماسته راوالی او بیا یې په یو کپړه کې وتړئ او بیا یې لږ ساعت دپاره زوړن کړئ. نو دې نه به هغه ایکسټرا اوبه دغه شي، نو داسې کریمي دغه به پاتې شي، چکه به پاتې شي، هغه به موږ استعمال کړو. شین مرچکې ټکولی، اوږې او ادرک پیسټ، دھنیا او پودینا پیسټ او دلته موږ ټکه بوټي مساله استعمالوو. مکس که تاسو غواړئ نو دې کې لږ ګرمه مساله، تور مرچ پاوډر، چاټ مساله، دھنیا او زیرې پاوډر، داسې یو څو شیزونه به میلاو کړئ نو ستاسو مساله به تیاره شي. او ورسره به موږ مالګه هم استعمالوو. 2 نیمبوانو رس به موږ استعمالوو. نو میرینیشن به موږ شروع کړو. دلته به موږ هنګرډ واچو چکن کې. نیم به پرېږدو ځکه چې نیم به موږ سبزیانو کې اچو. اوږې او ادرک پیسټ به نیم دلته واچو، نیم به سبزیانو له پرېږدو. شنې دھنیې او پودینې پیسټ، شنه مرچ پیسټ، مالګه، مساله او اوس به پکې د نیمبو رس واچو. یو نیمبو رس به موږ چکن کې اچو میرینیشن کې او بل نیمبو رس به موږ سبزیانو کې اچو. نو دا هر څه به اوس موږ ډېر ښکلې طریقې سره مکس کړو او بیا به یې فریج کې کېږدو ځکه چې دا ډېر زیات اوبه ریلیز کوي. تقریبا یو غټې چمچې برابر به موږ دې کې کوکنګ اویل هم واچو. نو اوس به موږ سبزیانې میرینیټ کړو کوم به چې موږ شاشلیک کې استعمالوو. مساله او مالګه، اوږې او ادرک پیسټ، دھنیې او پودینې پیسټ، ټکولی شین مرچ. اوس به پکې د نیمبو رس هم واچو. نو اوس به دا میرینیشن موږ ښې طریقې سره سبزیانو سره مکس کړو. نو تقریبا 15 منټه تاسو دا همداسې کېښودلی شئ فریج کې چې دا میرینیشن که تاسو غواړئ چې ډېر ښې طریقې سره دې کې جذب شي. نو یو کشغې برابر به موږ دې کې تیل واچو، کوکنګ اویل، او اوس به موږ دا پرېږدو چې دا میرینیټ شي دا هر څه. 10 منټه پس اوس موږ چکن دلته لږ ساعت له فرای کوو ځکه چې چکن موږ نه غواړو چې کله موږ شاشلیک خورو نو هغه کچه وي. نو په دې وجه دا به موږ لږ ساعت له پوخ کړو. نو که تاسو سره ټایم وي نو بیا تاسو 2-3 غنټې ټایم هم ورکولی شئ. سهار یې جوړ کې او بیا یې ماښام شاشلیک ته تیار کې. لکه میرینیشن له زیات ټایم ورکولی شئ. اوورنایټ یې هم میرینیټ کولی شئ. دا ستاسو خوښه ده. نو اوس به موږ داسې سټر کړو چې چکن زموږ هر طرف نه لږ پوخ شي. کمپلیټ به یې نه پخوو خو لږ ساعت له به یې پوخ کړو. چکن بریسټ اسې هم ډېر زر تیارېږي او د میرینیشن به هم دې سره ښه مزدار پوخ شي. نو چکن موږ 15 منټه پوخ کړلو. اوس به موږ شاشلیک تیارو. نو هغې دپاره موږ داسې بمبو سکیور راخستی دی. تاسو سره چې کوم یو وي هغه استعمال کړئ. داسې یو به کیپسیکم سلایس راوالو، یو به کیرټ سلایس راوالو
همدغه شان یو به اونین راوالو، یو به ریډ کیپسیکم راوالو او بیا چکن پیس. په دې طریقه باندې به موږ داسې تیارو شاشلیک. یو موږ یلو راواخیستو. تاسو په خپله باندې څنګه کلر کمبینیشن خوښوئ هغه شان جوړولی شئ چې ټول کلرز هم پکې ښکاره وي، د دوی فلیور هم جدا جدا وي. کوم یو پین کې مونږ چکن لږ سات اول فرای کړی او شاشلیک جوړولو دپاره هماغه پین کې مونږ بیا شاشلیک کېښودل او مونږ ډېر لو فلیم باندې پخو لګیا یو او سر پې کور کړو سټیم کې بس لږ سات زموږ سبزیانې او چکن پخه شي. دا یو څو شاشلیک زموږ تیار دي. نو تاسو وګورئ چې څومره ښکلي کلرفل ښکاري، څومره ټیمپټینګ دي. که تاسو غواړئ نو خپل شاشلیک کې ټومیټو سلایسز هم اچولی شئ. موږ نه دي استعمال کړي نن، نو موږ به دلته دې کې داسې چري ټومیټو ولګو نو دا ښایسته هم ښکاري او ذایقه یې هم مزېداره شي. نو زمونږ چکن شاشلیک تیار دي. تاسو وکتل چې څومره کلرفل دي او څومره نیوټریشس دي. نو تاسو هم دغه شانتې جوړولی شئ، خپل پارټیز کې دا جوړولی شئ. ستاسو ټول ټیبل به دې د وجې نه ښایسته ښکاري. د دې ذایقه هم ډېره زیاته مزداره ده. تاسو ټولو ته پته ده چې دا څومره جوسي دي دا سبزیانې. نو که تاسو غواړئ تاسو سنیکس په طور هم دا استعمالولی شئ، جوړولی شئ او دې نه علاوه لنچ ډینر چې څه وخت غواړئ تیارولی شئ. نو که تاسو غواړئ نو دې رمضان کې هم تاسو ټرای کولی شئ زموږ طریقې سره چکن شاشلیک جوړول او یقینا به ستاسو خوښیږي. نو که ستاسو خوښیږي بیا زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ او موږ ته ښکلي ښکلي کمنټ ولیکئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.